د غار ثور نه مدینی منوری طرف ته روانگی. غار ثور کې نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درې ورځې قیام وکړ. د پیر ورځ وه، میاشت د ربیع الاول وه. د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد کرده غلام عامر بن فهیره رضی اللہ عنہ دواړه اوښې راوستې، کومې چې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د سفر دپاره برابرې کړې وي، او د هغې سره یو کس هم راوستی شو، عبدالله نوم دی د هغه، چې هغه له مزدوري ورکړی شوې وه دې دپاره چې هغه په دې لارو پوهېدو چې لنډه لاره کومه ده او په امن لاره، نو دې دپاره دا راوستی شو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم په اوښه باندې کېناستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په بل اوښه کېناستو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خپل آزاد کرده غلام عامر بن فهیره رضی اللہ عنہ ځان سره کېنو، خدمت دپاره ځان سره روان کو. او دا بل کس چې عبدالله دا مخکې روانو، او لاره به ورته ښوده چې په دې راځئ او په دې راځئ. لاره کې یو سړی راغی مخې ته، سراقه ابن مالک، قریشو دی د نبی علیہ السلام پسې ګرځولو چې تالاشي. تر دې پورې را نږدې شو، کله چې د رسول الله مبارک خواته جوخ شو، د هغه اس تیندکو خوړو او دا سراقه د اس نه را پرېوتو. بیا ظالم کېناستو او د رسول الله مبارک پسې شو، تر دې چې د نبی علیہ السلام د مبارک ژبې نه د قرآن پاک د تلاوت آواز واورېدو، دونه نږدې راغی. دغه وخت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ به شاته کته او کتل به، لیکن نبی علیہ السلام اړو د طرف ته توجه نه کوله. کله چې ډیر نږدې راغی، د هغه اس څلور واړه خپې په ځمکه کې ننوتلې. سبحان الله. سره چې دا ډېره سخته ځمکه، د عربو ځمکه، اوچه ځمکه وه، او اس پکې بوخت شو. سراقه ابن مالک دوباره د اس نه پرېوتو، په ځمکه راغورځار شو. د ډېر کوشش وکړو چې د اس راوباسي، خو راویې نستلی شو. سیرت مغلطائی لیکلی دي، مجبوراً د آقای مدنی محمد عربی صلی الله علیه وسلم نه معافی وغوښته، اوی چې زه پناه غواړم، ستاسو پناه غواړم، ستاسو په پناه کې ځان راوستل غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایثار شو، ودرېدو، او د پیغمبر علیه السلام د برکت نه د اس روت. چې کله د اس دا خپې د ځمکې نه روتې، نو د دې خپو د ځای نه یو لوګی راوخته. کله چې سراقه ابن مالک دا لوګی صحیح کړ، نو ډېر زیات حیران شو، او بیا انتهایی په عاجزۍ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی، او وی چې ما سره د خوراک دا شی نه دی، دا قبول کا، او دا اوخم ستا شو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم داغه خوراک او داغه شی نه قبول نکړل، او وی فرمایل چې ترسو تا اسلام نه قبول کړي، نو ما تستا نه اوخ پکار دی او نه بل بس دومره وکا چې مونږ چاته مخایا او زمونږ حال چاته م بیانوه. سراقه ابن مالک د دغه ځای نه واپس شو، او تر څو چې دا نږدې ورځې وي د نبی علیه الصلاة والسلام د متعلق د خطرې امکان چې پکې و، دغه وخته پورې سیرت حلبي لیکلي دي، د دا واقعات چاته نه بیانوله. د سراقه ابن مالک د ژبې نه د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د نبوت اعتراف. څو ورځې بعد سراقه ابن مالک ابو جهل ته د دې واقعې ذکر وکړو، او اشعارو کې ورته ذکر وکړو. دا به بیا په بله موقع باندې ووایو.
سراقه ابن مالک او بیا عربو خو ډېر ښه ادیبانو د عربي ژبې خپل کمالات مو نو په اشعارو کې ابو جهل ابن هشام ته د آقای کریم محمد عربي صلی الله علیه وسلم تذکره کوله سیرتونو کتابونو دا را نقل کړی ده بیا وایو ان شاء الله العزیز واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین